چې کابل ګل دی او پېښور خوشبو ده. دا چې د یو بل نه جدا کړي دواړه هېڅ معنا نه ورکوي. افغانانو زما پښتنو ورونو کم بمي چاودنې چې په پولیس لین جومات کې شوي د پنجابي ریاست د خوا نه او زموږ بېګناه خپل پښتانه پولیس ورونه شهیدان کړي، په هغې باندې یو کم تعداد زموږ یو څو هلکانو خوشحالي ښودلې د افغانستان د طرف نه. او دلته د ښکته وطن د پښتونخوا یو څو کسان د ګوتو په شمار هغه ویډیوګانې رالي او دلته کوشش کوي چې بیا نفرتونه جوړ کړي او وایي چې وګوره په موږ باندې افغانستان خلک افغانان پښتانه خوشحاله دي. دواړو ته یو پیغام ورکوم. موږ اول دا دی چې په دغه باندې موږ ډېر دردېدلي یو. زه خپل اول پیغام خپل د پورته افغانستان ځوانانو او پښتنو افغانانو ته ورکوم چې ګورئ تاسې زما بچیان استئ، زما ورونه استئ، همیشه ماته د مشر خطاب کړی خو بیا به زما خبره منئ. دغه شانې ویډیوګانې آینده لپاره مو نه کوئ او چې کم یې کړي دا بالکل ډیلیټ کړئ. زه پوهېږم چې موږ ډېر درد د دې پنجابي ریاست نه لیدلی، د دې پاکستان نه موږ ډېر درد لیدلی. 50 کاله زما وطن تباه و برباد کړی. ما په یو ورځ باندې موږ افغانانو 400 جنازې اوچتې کړي، زموږ په وطن کې بمي چاودنې کړي، هر رقم لوبه موږ سره کړې ده. نن زموږ په ښکته وطن کې په جومات کې چې دا کومه دغه شوې ده په دې باندې موږ خفه یو. خو دا اوس دا یاد ساتئ چې تر څو پورې د ښکته وطن افغانان پښتانه د کابل په درد باندې ونه دردېږي والله کې ښه ورځ ویني. او که چېرته موږ د ښکته پښتنو په درد او په مرګ باندې ونه ځورېږو والله کې موږ هم ښه ورځ وینو. ګورئ کله چې احمدشاه ابدالي دلته تلو انډیا طرف ته او انډیا باندې حکومت کوو، هغه کې یوازې د افغانستان پښتانه افغانان نه وو، د ښکته وطن مو سره یو ځای شو او بیا لاړو په انډیا باندې او سه مهربان انډیا ونه په دلي باندې او سه مهربانه د افغانانو حکومت تېر شوی. د خدای دپاره دا مه کوئ، دغه ویډیوګانې ډیلیټ کړئ. موږ پوهېږو ستاسې په درد پوهېږم بچیانو زما ورونو، خو څه ناپوهه خلک یې سره به ځان موږ نه برابرو. او بل موږ ته زموږ اسلام زموږ دین موږ ته څه وایي که یو سړي در سره بد وکړ ته ورسره ښه وکړه الله تعالی به د دې اجر موږ ته راکړي. نو ستاسې احساسات ستاسې جذبې ته یو جهان مننه. بل دا ښکته خلک چې کوم یو دغه یو څو د ویو وږي چې دي دا ویډیوګانې رالي سه مهربانه شیر کوي. اول ته هغه ویډیوګانې راواله چې د پورته وطن افغانانو پښتنو د ښکته وطن سره همدردي ښودلې ده او په دا عمل یې په کلکه غندلی دی. هغه ویډیو دلته پلیکه که نه ته هغه ویډیو رالي چې هغه یو څو هلکانو هلته کړې ده او دلته کوشش کوي چې نفرت خور کړي. خو ته خو هماغه خلک هستئ تاسې چې کله اشرف غني صاحب حکومت ختم شو زموږ ملي اردو لاړه د منځه تاسې ډانسونه کول، ستاسې د لاسه دغه هلکان اوس راځي زموږ ښکته پښتنو ورونو په غم باندې خوشحالېږي. خو که تاسې دا کار نه کولی نن به زموږ د هلکانو دا کار نه کولی. خو تاسې منافقت کوئ که نه، زه تاسې یو پېژنم. تاسې دا ویو تا ته ستا قبر کې په کارېږي، دا ویو تا ته پیسې درکوي، دا ویو تا ته څه شی درکوي. که ته چېرته د ویو وږې خو دا سمې صحیح ویډیوګانې راواله دغه ویډیوګانې چې ته شیر کوې نو دا ویډیوګانې خو نور هم نفرتونه جوړوي. خو ته نفرتونه جوړوې که نه دغه یو څو هلکان زموږ نه ترجماني کوي او نه تاسې د ښکته وطن ترجماني کوئ. تاسې غواړئ چې دغه د اتفاق او د اتحاد وخت راغلی د خپل د ویو دپاره د خپل مشهورتیا دپاره خپلې خویندې په خلکو وکنځلي، د نورو خویندې هم تاسې وکنځلي، بل کار هم نشته. موږ ته هغه ورځ یاده ده کله چې د حکومت زموږ ختم شو تاسې هلته ډانسونه کول. نو نن زموږ د هلکان په جذباتو کې راشي موږ د جذباتو قدر کوو. خو دا ورته یو چې دا کار مه کوه. د در او بر افغانانو پښتنو درد غم دا شریک دی او دا ویډیو تاسې وګورئ د دې ماشوم قسم په خدای دی چې موږ همیشه د فلسطین همیشه هم د کشمیر همیشه هم د برما په خلکو جړلي دي. دا وګوره دغه ماشوم چې د پولیس نه پاتې شوی دی او دا وګوره دا پاس عکسونه چې تاسو ښکاري دا د پاکستان د ډالرو د پنجاب د ډالرو نوې منصوبه ده. ولې موږ منصوبه د هغې کامیابه کړو؟ او یا ورونو که ښکته وطن خلک څوک وژني چې څوک دا پولیسان شهیدان کړه دا څوک دی؟ دا هغه خلک دي چې زموږ افغانستان کې موږ هم شهیدان کولو. نو دا خو زموږ دشمن دی که نه؟ نو بیا خپل دشمن خوشحاله کړو او خپل پښتون خفه کړو. نو خو په دې باندې خو زموږ هغه دشمن خوشحالېږي که موږ چې د ښکته وطن په درد باندې او په غم باندې او په مړي خوشحالېږو په دې باندې خو بیا زموږ دشمن خوشحالېږي. د ښکته وطن دشمن او د پورته وطن دشمن یو دی. الله تعالی دې موږ او تاسې کې اتفاق او اتحاد راولي. نن دومره خوشحاله شوم چې د پی ټي اے او د نیشنل پارټۍ سټوډنټان مې یو بل سره ولیدل. دې باندې به انشاءالله د سپیشل ویډیو کوم. لر او بر یو افغان، لر او بر یو پښتون، انشاءالله ازادۍ ټیم را روان دی.